السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم سنة کړی چې د جومات حالت کې چې ښځه ټولنه چې یا خاوند لڅ وي دا له شریعت نظر څخه څنګه دي؟ محترم فقهای کرام وایي اتفاق د علماو پر دې باندې دی چې په جومات کې باید سړی مستور وي، ځکه دا یو سنت عمل هم دی. هر چا که مخالفت وکړي هغه مخالفت د سنت وکړي، ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم وایي چې تاسې یو له تاسو څخه جمعه کوي نو ځان دې پټوي، او دغه رنګه رسول الله صلی الله علیه و آله و صحبه وسلم یو صحابي ته وایي چې تاسو ځان پټوئ. صحابي ورته وایي چې یا رسول الله خو موږ یوازې یو، زه ښځه یو. رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک ورته وایي فالله احق، الله په دې سره حقداره دی چې تاسې حیا ځینې وکړئ. او دغه رنګه عبدالله بن عمر ته نو مبارک وایي و ایاکم والتعالى، ځان وساتئ له لڅوالي څخه، فإن معکم، ستاسو سره هغه څوک شته چې له تاسو څخه نه جلا کېږي، الا عند الغائط، ما سوا په هغه وخت کې د ضرورت او په وخت کې د جمعه چې هغه کرام الکاتبین دي او ملایکې دي چې د انسان سره همیشه ملګري. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک وایي تاسو له هغو څخه حیا وکړئ او د هغو احترام وکړئ. نو مسنونه طریقه هم دا دي چې سړی ټول نه وي لڅ، باید پټ وي. موسوعة الفقهیه صفحه یو سلو اووه اویا، او دغه رنګه بهراک جلد درېیم صفحه دوه سوه اووه دېرش، او موسوعة الفقهیه صفحه یو سلو اووه اویا جلد نمبر درېیم. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته.